امریکا په افغانستان کې نوې لوبه پیل کړې چې د پاکستان او ایران امنیت به اغیزمن کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان لنډانو ورځپاڼې په یوه شننه کې لیکلي د نړیوالو سیالیو یا لویې لوبې پام اوس پر افغانستان نه په ایران او پاکستان راڅرخي. که څه هم افغانستان د اوږدې مودې لپاره د نړیوالو سترو ځواکونو د سیالیو ډګر پاتې شوی، خو اوس امریکا نوې لوبه پیل کړې ده. د نوموړي هیواد ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې د خپل هیواد نفوذ بیرته راژوندی کړي او د دې کار لپاره د باګرام پوځي اډې بیا ترلاسول یې تر ټولو مهمه دنده ده. کابل ته د زلمي خلیلزاد تر مشرۍ لاندې د امریکایي پلاوي یون که څه هم په ښکاره د بندیانو د خوشي کېدو مسله شاربله، خو د پردې تر شا د یاد هیواد او اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ د ژورو خبرو پیل و. ښایي نوموړې واکمنۍ د باګرام اډه بیرته امریکا ته وسپاري او په بدل کې به یې واشنګټن د دغې واکمنۍ د نړیوالې انزوا لګولو ته غاړه کېږدي او ان د هغو پرمختللو وسلو د کنټرول اجازه ورکړي چې امریکا په 2021 زېږدیز کال کې تر وتو وروسته په افغانستان کې پرېښې وي. د دغو وسلو د رغونې او ساتنې لپاره د امریکا پر مرسته هم بحث شوی چې دا چاره کولی شي د اسلامي امارت د واکمنۍ پوځي ځواک نور هم پیاوړی کړي. نوموړی هیواد غواړي له نرمو وسیلو لکه مرستو، پانګونې او ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي ترڅو بیرته افغانستان ته دننه شي. دا چاره به امریکا ته دا توان ورکړي چې پر ایران او پاکستان نوي فشارونه راولي. که امریکا بیرته باګرام ته ورشي نو د پاکستان د اټومي وسلو د امنیت په اړه به د امریکا پخوانۍ اندېښنې یو ځل بیا راپورته شي. که څه هم پاکستانیو چارواکو دغه اندېښنې رد کړې دي، خو د امریکا له لوري د باګرام د بیرته غوښتلو وخت خورا معناداره بلل شوی دی، سره له دې چې چین، روسیه، هند، ایران او پاکستان د اسلامي امارت له واکمنۍ سره نارسمي اړیکې لري، خو د نوموړې واکمنۍ لا هم د نړیوالې مشروعیت له اړخه له کړکېچ سره مخ ده. د لویې لوبې نوی پړاو پیل شوی او دغه لوبه ښایي د ایران او پاکستان لپاره ژور امنیتي بدلونونه راولي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.